د رفسنجاني وخت در یاد کړی د اهل سنت له ښځو یې سینې پرې کړلې په دې میخو تندیو کې میخونه ورټکوله. دا تاریخ مه هېروئ قربانه. الله اکبر. والله دجال کشته شد به نام دین 47 سال ظلم کردن. خبر نیچو خوشحالی کردی بی آقا مینا نه نلتوی سابویا نلتوی فلور نه یزیده سابویا یزیده اتیام لخوانه نو دې ډولونه راخیستلي او ډولونه یې وهل. ما نه یې یاد موږ ورته وایو چې تاسې هم لږ وروسته وړاندې ګورئ. صدام خو اوس هم چې تاسې ننوځئ دا ویډیوګانې پیدا کړي ډېر شیان به پیدا کړي. دغه حرس دغه د دوی یو ډله ده په دغه کې حرس ثوري ورته وایي د ایران په پوج کې. داسې کله په سوریه کې عملیات کول په اهل سنت والجماعت باندې بیا بې ژوندي په خاورو کې خښول ورته ویل به یې ووایي چې لا اله الا بشار الاسد. استغفر الله. ژوندي به په خاورو کې خښ کړل. ژوندي به یې په خاورو کې خښ کړل. بشار الاسد څه معنی ده قاري صاحب؟ بشار الاسد دغه وخت کې دا یو لوی د سوریې لوی کافر باچا و دا اوس یې تښتېدلی دی وروسته. اسد پلارو علوي دا نصیري شیعه دی او دی خپل هم ډېر لوی خبیث و ډېر لوی خبیث و. دې څو لکه اهل سنت والجماعت علما داسې ماشین ورته جوړ کړی تاسې ننوځئ ورته ولیکئ سجن د سیدنیا په نامه باندې سیدنیا ورته ولیکئ و دې سجن کې داسې ماشینان ورته جوړ کړي و اهل سنت والجماعت ته یعنی بسته انسان به ورغورځار کړل دومره غوښې به یې راویستله جني دومره تاسو خیال کړي یو ماشین راځي د اوسپنې داسې تختکۍ سره ده بالکل همدغه شکل به او سیدنا جیل او همدغه جیل تاسو داسې به انسان به الله اکبر داسې سجنونه یې جوړ کړي و الله اکبر لا اله الا او خاص اهل سنت والجماعت دي. او دا اوس ګوري یو نیم کال 2 کاله تقریبا قریب دي چې اهل سنت والجماعت واکمنان دي په سوریه کې خپل ژوند کوي خپل زندگی کوي د چاته د سترګې په چپم نه ورته ګوري بلکې لا د اهل سنت والجماعت چې څنګه حفاظت او ساتنه کوي د دوی هم دغسې کوي. تاسې دا اوس ګوري په د افغانستان کې الحمدلله اسلامي نظام د الله دی قائم او دائم ولري. رب العالمین جل وعلا دی له داخلي او خارجي دښمنانو د دوی حفاظت او ساتنه وکړي. امين. اله العالمین دی خارجي او داخلي دښمنان تباه او برباد او ذلیل او رسوا او شرمنده کړي. تاسې اوس ګوري الحمدلله د دې ټولو خلقو په یو قسم باندې حفاظت او ساتنه کوي. لیکن کله چې د دوی وختو د رفسنجاني وخت در یاد کړی د اهل سنت له ښځو یې سینې پرې کړلې په دې میخو تندیو کې میخونه ورټکوله. دا تاریخ مه هېروئ قربانه. الله اکبر. دغه افغان صاحب نه پوښتنه وکړي د عمر جانم لوی ده د بابا عبدالرحمن صاحب هم لوی ده یا دا تاسې هم دلته چې لوی خلق یاسته تاسې فکر وکړي یعنی د اهل سنت والجماعت رقص مرده به ورباندې کول. او بالکل قاری صاحب سر به تر کټ که ګرمې اوبه به پې واچولې هغه به نیغ نیغلېده. تاسې هغه تاریخ خو موږ داسې عمل له دوی سره نه ده کړی خو دوی ته چې دا نن هم موقع په یو ځای کې په لاس باندې ورسي په خدای قسم همغه پیرې به در سره کوي لکه یزید چې د یزید په حکومت کې صلاح حسین علیه السلام سره په کربلا اصلا یزیدیان دوی دي. بالکل قاری صاحب تاسې دوی موږ ته وایي تاسې یزیدیان یاست حقیقت کې دوی یزیدیان دي. تاسې د سوریې د لبنان د عراق د لیبیا د یمن د افغانستان دغه تاریخ تاسې وګورئ خپله به درک درته معلوم شي. یو چا لیکلي وایي سعودي کې څه وایي رب دې حفاظت او ساتنه وکړي. امين يا رب العالمين. حفاظت وکړي. اله العالمین دی هغه څوک په دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا او شرمنده کې چې د رسول الله وطن ته په سپک سترګو ګوري دی وحي مرکز ته دی رسول الله حرمین او شریفین ته په بد نظر ګوري. اله العالمین دی په داسې عذابونو اخته کړي په دنیا او آخرت کې چې بیا بل څوک دغسې چل ونه کړي. امين امين. راځي په خیر مهرباني دا مې هغه یو کس راغلی یو خبره یې وکړه نو په داسې حالاتو کې زه ټولو مسلمانانو ته وایم د چا توهین به نه کوئ نه مو دین اجازت راکوي نه اسلام اجازت راکوي خپل کار دی کوي صحیح ده
ښه راځئ په خیر راځئ په خیر بارک الله فیکم راځئ علي لاندې ډېر ناستې مې نه راخېږي لکه چې هغه آغا صاحب چې پرونی ویلې چې زه روایتونه درته راوړم اما هغه آغا صاحب منتظر صاحب زه دې پیژنم منتظر صاحب راپورته شه منتظر صاحب راپورته شه دا څه شو دا سړی دغه کس بیرته ولې لاړل منتظر تاسو قاری صاحب صاحبان راپورته د افشن ځای خالی کې دوستان خپل ملګري افشن ان شاء الله وروسته وخت درکو تاسو افشن ځای خالی کې لایو در سره شیر کې ښه دا ویډیو ډیره تاریخي ویډیو ده دا د سره وساتئ ابابیل جان دا د قسم پیغام څخه دا همدغه کس اوس هم د موږ لایف ته ناسه زه ورته هم چې تراسه دا د قسم اوس بیرته کوشش وکړه یو کوشش وکړه بل چې اوس قرآن کریم علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام څنګه حال دی خیریت دی مهرباني وکړئ بس تاسو لایف ته ولاړ ډېر په شوق کې نو ډېر څه زده کړې مې ترې وکړلې الله مقدر مو سره لري دلته په فارسی کې لیکلي دي چې ملګری په پوه شي وایي وګورئ خوشحالي د دغه جماعت خبیث په دلیل د حمله په ایران باندې او شیعاګان چې مړ شوي دي او دوی آرزو لري چې زموږ مراجعه او ورسره هم مړ شي ښه قدرمندو دا په فارسی کې دغه خبرې کړي دا خو تاسو پیژنئ دا د دوی علامه ده شیطانیاري رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت او د صحابه او عظیم دښمن د رسول الله د بیبیانو عظیم دښمن او په ښکاره لوی کافر او مرتد دا بعضې د باړه چنار یا د بل ځایونو شیعګان غالبا په بعضې ځایونو کې اهل سنت والجماعت د خامنه‌ای په مرګ خوشحالي کړې ده زه په دې خوشحالي او په دې غم کار نه لرم خو دوی ته وایم چې دا د تاسو علامه ده چې کله وخت دلته ماته راسي ول دې سره مناظره او له مناظرې نه تښتېدلی ده بار الحمدلله خو رب دې یو ورځې په ګوتو باندې راکړي دا سړی تاسې اوس وګورئ دغه سړی د خمیني ته دجال چې کوم ملګري ورته راځي دجال او دا ورته خاندي او مبارکیان یې ورکوي چې له دې دجال نه خو خدای خلاص کړل نور کلیپونه یې مسته چې د نورو خلکو خبرې یې کړي دي د باړه چنار والو ته هم چې دا د تاسې علامه ده د تاسو خامنه‌ای صاحب ته دجال ویلي دي واخه دجال تاسو چې دلته راځي اهل سنت والجماعت ته وایي چې یو بل ویډیو ما درته لېږلې ده چې وایي کچا په خمیني پسې بله خبر د باړه چنار یو آغا صاحب ده کوي شراب یې خوړلي که څه خوړلي دي ولا خبرې مه وایي کچا د خمیني توهین د خامنه‌ای توهین وکړل دا ولد زنا ده نو اوس به هغه ویډیو به ان شاء الله دلته تاسو ته ښکاره کړو دا به په درته ترجمه کو تاسو ورته متوجي سي دوستانو آقای اسپانی مایک تانو باز کنه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. چطوری برادر؟ خوبی سلامتی؟ الحمدلله شیخنا. والله شیخنا امروز سورپرایز شدیم این دجال زمانه کشته شد. تبریک باشه شما و شیعیان. دغه کس دغه کس ملګری ده خپل ما شیعیان عزیز دي خپل منځ کې ورونه ځانونه بولي ورته راغلل وای زه خو وینن بیخي ډېر زیات خوشحاله یم څه شی یم سرپرایز نو دا سرپرایز نه پوهېږم چې دا واچې خو څه شي ته وایي خوشحالي ته به غالبا وایي د انګلیش لفظ ده او هیجان وای نن موږ همدغه بلاوي یو چې د دجال او د وخت دجال وای مړ سوی ده او مردار سوی ده خاطر اوس غوږ څه دی چې پسې ورته وایي ما خوشحال یا نه؟ والله دجال کشته شد به نام دین 47 سال ظلم کردن ودروه وای تاسې خوشحاله یاسته هغه ورته وای بلې ولې نه 40 کاله یې وای دغه دجال ظلمونه کړي وو څو 40 کاله 40 کاله دغه دجال وای ظلمونه کړي وو دا د تاسو الله یاري صاحب ده دا د تاسو علامه صاحب ده دا د تاسو شیعه صاحب ده دا د تاسو رافضي صاحب ده لیکن د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا یو لوی زنديق او مجوسی او مرتد ده اوس
که تاسې له اهل سنت والجماعت نه ګیله کوئ یا اهل سنت والجماعت له بعضې خلقو نه ګیله کوئ چې وایي خامنه‌ایي په مرګ خوشحالي کړې ده دا خلق څه وایي موږ دومره وایي خوشحاله یو چې د وخت له دجال نه چې 40 کاله یې وایي ظلمونه کړي دي دجال له دې نه وایي خلاصو دا وایي مردار سو څه شی سو مردار سو دې اوس پرېږده پسې بله مراجع که نرفته مراجع هستن هنوز مراجع دیگه باید آگاهی بر خندات وګورئ خندات صبر وګورئ دا د تاسو خنداګانې دي په خمیني صاحب باندې د تاسو د علامه څه ورته وایي دا ټولې مرجع یې لمونځه تللي دي که وایي پاته دي هلته خنداګانې شروع کړي یعنې چې دا ټول باید ختم سوي وایي ټولې مراجع باید ختم سوي وایي اوس که اهل سنت داسې کار کړی وي د خلقو به څه پیرې کولې په موږ پسې که چیرې اهل سنت داسې یو خبره کړې وایي کاشکې دا ټولې مراجع لمنځه تللي وایي لږې راشاته که بابا عبدالرحمن صاحب دا خندا موږ هم لیخون جینی واخلو له دې خندا والله دجال کشته شد به نام دین 47 سال ظلم کردن ودروه دغه یوه خبره ما نه ده ترجمه کړې به نام دین وایي دغه دجال په نامو د دین 40 کاله ظلمونه کړي وو په نامو د دین یعنې د شیعو مذهب نسته په نامو مذهب ده څومره ښکلی اقرار دا نقطو ته پاینټونو ته ګوري پاینټونه دي که پاینټونه دي څه شی ورته وایي زه ماته دغه الفاظ در سره زده کومه نامیانو څه وایي 40 کاله دغه دجال په نامو د دین یعنې په ایران کې دین نه و په ایران کې دین نه و نوم د دین و الله اکبر الله اکبر مخکې ځه پسې مراجع که نرفته مراجع هستن هنوز مراجع دیگه باید آگاهی بر مراجع رو چیکار کنیم ودروه موږ بیا د خندا ته یو چک چک ورکړو د باړه چنار والا اواز درځي خنداګانې د خامنه‌ایي صاحب په مرګ باندې مو خو تر اوسه مردار ورته نه دي ویلي خو د تاسو دغه لوی علامه ورته مردار وایي مو خو تر اوسه نه دي ویلي چې ټولې مراجع دي له منځه لاړې سي خو د تاسو علامه صاحب په ټیک ټاک کې وایي دا ټولې مراجع وایي له منځه تللي دي که نه دي تللي بیا خنداګانې تاسې وګورئ پرون ټوله ورځ ما په لایف کې نه دي خندلي مال بیا داسې ونه وایي چې دا خلق دا فکر ونه کړي چې قاري صاحب هم د دې سړي په مرګ باندې خوشحاله ده نه همداسې ده قاري صاحب عجبه خو دا ده چې د پړچینار غاګان راځي درته وایي چې شیطانیاري سره مناظره وکړه او دا خاندي ورته مناظره وکړه دغه سړي سره اوس مناظره وکړم چې د تاسو په خامنه‌ایي صاحب باندې په دا لوی ولایت الفقیه دغه لوی امام خمیني صاحب باندې وای مردار سوی د دجال ورته وای څه شي ورته وای دجال ورته وای دغه دجال وای مردار سول په 40 کاله کې وای د اسلام په خلاف عمل ظلمونه وای کول او خنداګانی دي اهل سنت والجماعت आवाज مو درځي وو قارسه شیا دی باړه چینار आवाज مو درځي هغه بيد دي اوس وباله ویډیو هم درته ښکارا کوم بلم ډیره مهمه ده اباله تینور پس پرېږده چې دا د دوی علامه صاحب څه وایي والله با اونا باید مبارزه کنیم دیگه څه ورته وایي باید موږ له هغو سره مبارزه وکړو له چا سره د ایران له مراجعو سره د ایران له مراجعو سره وایي باید مبارزه وکړو د څه شي نه منځی باید یوسو علامه صاحب ورته وایي دا خنده ایم لکه چې نماز زده کړي زه دې ته کله کله دغسې خاندم دا ظالمان خو هر څه له موږ نه زده کړي خدای دې دې بېغمه سلامت باشی زنده باشی خدا حافظ شما یو بل شی د پام نه دی شوی قاری صاحب محترم دا ویډیو خبرې چا پوسټ کړې ده دا سید البقار دغه ذوالفراري علامه سره سي مناظره او د فاطمه رضی الله عنها په مظلومیت باندې امو سید
تاسو دا ویډیو ورته چالو کړئ، دا ویډیو چالو کړئ ورته. بسم الله الرحمن الرحیم. زناور و مسلمانو دو سینې نالت وي، په زناورو مسلمانو نالت وي، په سعودیان نالت وي، په بحرین نالت وي، په بزوبې نالت وي، په قطر نالت وي، څه نورو سه چوک وي لوړ وي، اسرائیلو سه په هغوی غونډو نالت وي، نالت وي دغه نالت وي ونې لکه یزید نه وي، شمر وي انیبري زیات نه وي. ودروه دغه د باړه چنار روافض او شیعه دي په سعودي عربستان په ټولو مسلمانانو باندې لعنت ویلې ده. د تاسو کمپنۍ د دې لعنت بشک د تاسو کمپنۍ د دې لعنت الله جل وعلا دی و تاسو باندې همدغه سي لعنتونه را نازل کړي لکه دا څنګه چې رب در باندې را نازل کړي دي. امین. په همدغه عربي ملکونو کې تاسو لکه سپي پراته یاست، خوري او چیخي او بیا لعنت ور باندې وایسته. په دغه عربي ملکونو کې څوک سواقان یاست، موټروانان یاست، ذلیل مخلوقه. په دغه عربي هیوادونو کې څوک ټیکسیانې چلوي، څوک مزدوري کوي، هم امام باړو ته پیسې جینیزي، هم خمس ته جینیزي، هم متعې ته جینیزي، او هم نورو مرکزونو ته جینیزي. ټوله باړه چنار مو جوړه کړې په دې عربي هیوادونو کې چې تاسې مړسترګو، بې غیرتو، بې شرفو بیا لعنتم په دې ملکونو باندې وایسته. بلا د سعودي د عربستان ګورې ته دا خبرې لاسانه کړه چې دوی په سعودي عربستان سبحان الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زناورو مسلمانو دو سینې نالت وي، په زناورو مسلمانو نالت وي، په سعودیان نالت زناورو مسلمانانو زناورو خده سي دا خبرې کوي او خده سي دا مسلمانان در باندې خبر سي په دې پلیته او مردار او نجسه عقیده باندې. مسلمانانو دې خلقو ته چانس پلاس نه دورغلی، که چانس پلاس ورغلل په خدای مې دې قسم می د نتنیاهو ظلم به درته داسې کړي، مفت به کړي درته، داسې به کار در سره کوي دا خلق. دا وپېژنئ، داسې نن لعنت در باندې وایي، دا مفت نه در باندې وایي. داسې نن زناور مسلمانان درته وایي، دا مفت نه درته وایي. دغو زناورو ته که دا اوس موقع په لاس باندې ورغله، په خدای قسم کړي په ماشومانو، په خدای قسم کړي په زنانو، په خدای قسم کړي په قرآن، په خدای قسم کړي په مسجد، په خدای قسم کړي په مدرسه، تر اوسه یې کړي هم نه دي. خو که بیا موقع په لاس باندې ورغله بیا به هیڅ صرفه در باندې ونه کړي. خاطر پسې پرېږده زناورو مسلمانانو سعودي عربستان باندې لعنت وي، په بزوبې نالت وي، په قطر نالت وي، څه نورو سه چوک وي لوړ وي، اسرائیلو سه په هغوی غونډو نالت وي، نالت وي دغه نالت وي ونې لکه یزید نه وي، شمر وي انیبري زیات نه وي، دغه نالت وي لني څه چا په خوشي کړي وي، چا ونې ځوان هغه کړی وي، ځوان خوشحال کړی وي، ونې ځوان یې ونې هغه کړی وي، خوشحالي ونې کړې وي، یو دلي سیستاني هغه نه خمیني هغه نه دلته ودرو الله مرته سرلوړي کړه. بارک الله فیکم. وای په یزید باندې دی لعنت وي. تاسو واورئ مسلمانانو، وای په یزید باندې دی لعنت وي. په کوم یزید؟ په دغه یزید چې نبی علیه الصلاة والسلام د یزید پلار ته وای دوه ځلې محبت در سره لرم، چې د عاقل علی رضی الله عنه زوی ده او د علي رضی الله عنه ورور ده. په دغه یزید که کوم یزید خیر تاسو وګورئ، عقيل ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يزيد. وكم يزيد لعنة ويلي يا علي رضي الله عنه وراره أو كبول بلكم يزيد كخداي كويل دا يو زاي بدر تخيما يا عام شيء وتاسس بيزيد باندي لعنة ويسا تاسس بيدا معلوم كري سيدي علي رضي الله عنه وراره يزيد خي أو كدي عقيل رضي الله عنه اغا عقيل سيدي علي رضي الله عنه مشر رور ده شل كالا تير مشر دي غزوي ده يزيد او نبي عليه الصلاة والسلام دغ عقيل تواي اي ابو يزيد عقيل رضي الله عنه تواي دي علي رضي الله عنه مشر رورته دوزلي محبت در سر لرم توزلي دوزلي محبت وي در سر لرم يوزل پديسي قريب ميه يعني اهل بيتي بل زلداسي ابو طالب ويلا تاسر ډیره مینه کول په خاطر وای زد تاسر زیاته مینه کوم او چی ورته وای اي ابو يزيد
ښه زه په خیر پسې مخکې ځه خبر چه خوشحالی کړی وي هغه مې نه نالت وي سابویا نالت فلور مې نالت یزیده سابویا یزیده قیامت ودروه ډېر جذبه کې ده په خدای ډېر په جذبه کې تاسې اوس وګورئ وایي چې چا خوشحالي ورباندې کړې ده هغه باندې دې لعنت وي که نه و قاري صاحب مخکې ویډیو کې چا خنداګانې ورباندې کولې وایي دجال چا ورته ویل شیطان یاري چا ورته ویل شیطان یاري ښه ته لږ نور پسې پرېږده شیطان یاري صاحب ته دا اوس څه وایي ته لږ نور پسې پرېږده هغه مرتد دی د زنا دی هغه د خره بچی دی هغه د ولد د زنا ودر وایي هغه مرتد ده هغه ولدي زنا ده هغه د خره بچی ده شیطان یاری مرتد ده که نه بالکل د دوی قاري صاحب د خره بچی ده که نه بالکل ده بالکل دی قاري صاحب ولدي زنا ده که نه بالکل دی قاري صاحب د دې په وینا باندې درسي ورته له ولدي زنا سره بیا څوک چاته وایي چې ورسره مناظره ورسره وکړه نه قاري صاحب د خره له بچي سره څوک مناظره کوي نه هیڅ کله نه د مرتد خبره بیا څوک مني ای د باډه چنار خلکو یو ځای کې چاته مرتد وایاسته او بیا یې خبره مني بیا علامه ورته وایاسته ښه ته لږ نور پسې پرېږده نور څه دغه خوري پسې ټوټه په خوشحالي کړي نور حکومت پټولې ته نیو چې شیعه نه راغلل دا مولوي صاحب په مجاز وکړه مرحبا پیره مرحبا شیعه حکومت به راځي پټولې ته نیو باندې ودرې دا غریب دوه ځای انفجار یې وکړ په ټولو دنیا باندې د شیعه حکومت راولي د زندیق زامنو نو دغه خپل خو به مو ساتلی وي دا پرون چې درنه وویسته ډز خپل خو به مو ساتلی وي دا دومره ټکنالوژي دا دومره چیغ دلته یوه بله خبره ده اوس بس په دغه ځای کې یې بس ده دغه ځای کې یې بس ده بارک الله فیک بابا عبدالرحمن داسې غوږسي مهرباني د تاسې د په رب قسمي دا مهدي مو چیرې اوس د خامنه‌ای صاحب ته نجات ورکړی وای دا خدای مو چیرې و بېشک تاسې وایئ چې موږ ته صحت راکوي موږ ته مدد راکوي موږ ته رزق راکوي یو ځای ځو بل ځای ځو ټول ساتنه مو دی کوي دا نن چیرې و مهدي مو خامنه‌ای صاحب اسرائیلو ته په لاس باندې ورکړل وای دغه دلته یې وزنه وای مهدي مو چیرې و او د 1900 کاله کې کومه ګټه درته رسېدلې ده چې خپل نائب یې ونه سوی ساتلی او بیا ته دلته جین په باړه چنار کې ناست یې ای امام زمان مدد امام زمان دا اوس اهل سنت والجماعت په مقابل کې خوایي چې ابو بکر او عمر بلا قبر راباسي عائشه رضی الله عنها بلا قبر راباسي سزا به ورکړي کله چې دوی مهدي سره راسي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بلا قبر راباسي ابو بکر او عمر بلا قبر راباسي رزړندوي وي دغه د تاسو مهدي دا د اسرائیلو تیاره خو به وره غورځولې واسي په د خامنه‌ای صاحب سي بمبار کول دا خدای مو چیرې پټو دا خدای نور په څه ګټه درته خوري په څه درد درته خوړلې د دې سړي په 12 کاله کې تاسو وایسته ای زه د دې مهدي په اړه د دوی عقیده درته وښیم رب الارض یو دقیقه کیمرا غټک مخارسه دماغ یو دقیقه کمپیوټر می کار پرې خودل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا نوم یاد کې وایرس راځي قارس او په خدای بغار مې وایرس راوشړ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اوس کامره غټه کړئ سمسو قال النوري الطبرسي دې ځای ته وګورئ قال النوري الطبرسي دای په خپل تفسیر کې دی آیات په تفسیر کې څه وایي دې ته اوس مسلمانانو عن المفضل عن ابي عبد الله عليه السلام قال
ربها أي رب الأرض أي إمام الأرض. د ځمکې خدای څوک ده؟ مهدي نعوذ بالله. د ځمکې خدای څوک ده؟ أي إمام الأرض. 12 إمام دا د ځمکې خدای ده. ګوریا بیا څه وایي؟ ان وایي کله چې مو قائم راسي نو واشرقت الارض بنور ربها د دې آیات کې نو دا الله جل وعلا به وایي د المر دا او سپوږمۍ دا به ټول لرې کړي دغه امام به وایي دغه د المر او د سپوږمۍ رڼا کوي خلقو ته به په هر ځای کې رڼا ورکوي. اوس رب الارض دا د تاسو د ځمکې خدای چې مهدي ده دا چیرې و؟ تاسې چې اوس د اهل سنت والجماعت وایي چې خوشحالي مو ورباندې کوي که چا خوشحالي ورباندې کړې وه دا مرتد ده. خو د تا مهدي اوس خپله ورباندې خوشحاله ده که ورباندې خوشحاله نه وای خو ساتلی وي. ایا مهدي مرتد ده؟ تاسې په کتابونو کې وایي چې د ځمکې خدای مهدي ده. ده نور طبرسي دي په خپل تفسیر کې راوړي دي وایي د ځمکې خدای څوک ده؟ څوک ده مسلمانانو؟ 12 امام دي. مهدي دي 12 امام دا وایي د ځمکې خدای ده. رب الأرض إمام الأرض. ودي ظالم زمانو دغه یوه لحظه سې سر ورښکاره کړی وای خمیني صاحب ته بې نجات ورکړی و دا تیارې ته به یې داسې اشاره کړې وه د ځمکې د خدای د تاسو د ځمکې خدای د اسرائیلو تیارې د امریکا ډز وغورځېده. بېشک نو چې خمیني صاحب د وخت د تاسو خلیفه یې درته ونه ساتل نو دغه امام مو خدای مو خائن ده او که خائن نه ده د ځمکې دا تاسې چې په کتابونو کې راځي چې مهدي د ځمکې خدای ده. بېشک په دې خبرو باندې لږ عاقلان پوهېږي نه پوهېږم چې چونډۍ مور خوشي کړې ده که مو نه ده خوشي کړې. پوه شو قاري صاحب. دا دغه ملګری چې د ابو ایمن صاحب ملګری رب دې په رزق کې برکت کړه رب دې په ژوند کې الله دې دا زړه درته خوشحاله کړي الله دې اته بل دې تکلیف اخلاصو دا اوس نوې غضب پکې را پیدا شوی ده کله لږ وخت راکې کله ډېر وخت راکې په خپل اتومات باندې سي خو ان شاء الله الرحمن اکاونټونه خو څه کوي لایفونه خرابېدل خو څه کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس او د صحابه او د اهل بیت په دفاع کې دا څاڅکی وینه مو دی الله په ذات قسم قربان ده. بېشک څاڅکی وینه او بیا د ریپورټونو په میدان کې ما درته ویل مال زه درته مات یم د کنځلو په میدان کې مو درته ویلي زه درته مات یم اما د علم په میدان کې د دلیل په میدان کې دلته راته رامخکې څه یو اغا صاحب نرسي دلته راسي نیم ساعت خبرې را سره وکړي خو کنځلې او توهین اوس پکوئ به نه کوئ په توهین به ځان نه رانه خلاصوي نیم ساعت دا غیرت په ځان کې پیدا کړه چې توهین به نه کوي او نیم ساعت خبرې را سره وکړه بس په دلیل غیرت نه په خېټالو چې داسې له کتاب نه انکار وکړي له بل څه انکار وکړي له بل څه انکار وکړي ښه دا ملګري څوک دي زر زر کوي الله الله بارک آباد بد اور رد وی کنه د منګه شیا سي د بارے ما باندې مطلب لعنت کولې شو تا پختن در نه کومه یا بدرد ورته شو هغه ته دي نه بنده کفر ده یولس امامان دي اهل بیت او د اهل سنت امامان دي نه صرف پختن در عالم نه ما صرف تا نه پختن وکړه زه تا لایف ته کې نه ما تا نه دار سیز د کوم کنه صرف دا درته وایم اصل کې منګه ډیر لعنت ویل و هیڅ مؤمن مسلمان باندې جایز نه دي بیا 12 امامان دوی خو په دروغ باندې وای دوی په دینامو کې ځان پټ کړی دي اهل بیت خو نوم ده اهل بیت تر نامو قربان سم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم قرآنی نبوي اهل بیت دي تر دې نامو قربان سم دوی په دې نامو کې ځان پټ کړی ده لکه اوس یو باطل پرست راولاړ سي یو څوک په باطله باندې وي نو لزان یو څه دي ځان دی پټېدلو دپاره جوړ کړي چې په دې ځای کې زه په دې مورچه کې زه پټېدلی سم دوی د اهل بیت د ځان دپاره یو مورچه جوړه کړې ده څه شی جوړ کړي مورچه یې جوړه کړې ده
همدغه مورچه کې دوی ځان پټ کړی د دوی اهل بیت نه منلي نه مني نه په الله قسم که ومني نو د موږ تاسو دپاره په عادي مسلمان باندې لعنت بیا 11 امامان دا 12 خو نسته دا 12 خو هسې نه پوهېږم چې دغه نریندر مودي ده د دوی دا 12 امام د مهدي نوم یې ورباندې ایښی ده که دغه کینګ جونګ پانګ ده که دغه ده او که نه پوهېږم که او دغه پکسر د پاکستان څه شي نومېږي دا پکسر څه ده دا د نواز شریف ورور شهباز شریف که دغه ده دا د دوی اوس نه پوهېږم چې اوس کوم یو ده د دوی دا خو په دې کې خو حساب نسته لیکن خبره دلته د 11 امامانو د امام علي صحابي ده د موږ څلورم خلیفه ده د زړه سر ده حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران دي امام زین العابدین علیه السلام د موږ فقیه امام ده باقر علیه السلام فقیه امام ده صادق علیه السلام فقیه امام ده همدغسې تر حسن په علم کې فرق ده یعنی تر د صادق علیه السلام پورې دوی علما فقها دي او دا نور بیا داسې دي لکه نور علما دغو اولاده په دې باندې دا خو بیخي د کفر خبره ده چې څوک خدای مکړه د هغو توهین کوي یا لعنت خو لرې خبره ده میر صاحب بخښنه غواړم خو ما صرف بخښنه وکړم او 12 امام باندې مطلب بدرت چې مسلمانانو ته واضحه سو اهل بیت د موږ د موږ دي او رب د موږ حشر په ورځ قیامت له دوی سره وکړي کوم چې قرآني او نبوي اهل بیت دي و دوی چې اهل بیت تر مخکې کوي اهل بیت دوی د نوشیروان اولادی ته وایي په ایران کې مجوسیانو دغه اولادی ته دوی د رسول الله اهل بیت سره کار نسته فقط درته وایي علي علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام لیکن دا د دوی کار د نوشیروان له اهل بیت سره دا د ایران یو باچا تیر سوی مجوسی مشرک تیر سوی دا به جهنم ته نځي مشرک هم ده خو جهنم ته به نځي جنت ته به ځي په ورځ د قیامت اما رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر و عمر سی جنتی صحابه دي دا به جنت ته نځي نوشیروان سی مجوسی دا به جنت ته ځي ولی کمپنی ده د مجوسیت اتی پوهیږي که نه پوهیږي خدای مو انصاف روزي مهرباني علي زر کوي السلام علیکم قاری صاحب مطلب 12 امام دا وسنه چې د شیعاګانو د مشر مړ شو د دې په باره کې تاسو څه وایئ په دې په باره کې انشاءالله له اختره باسې لږ مټایي وخورم بیا انشاءالله درته وایم ښه ورځاله دې مرسي یو 15 وارې خو مو پرون او نن جواب کړل دا خبر 15 وارې نو اوس دغه 1500 انسانان دا خو خلق ځي او راځي ته به ټوله ورځ به دا کار کوو وضاحتونه به درکوو لا اله الا الله یا رب دې ما توبه لاړه شالته ویډیو پرته ده یو 15 کسان خو ریپورټ وږي ما د علي په خدای قسم نیم ساعت مخکې بندول نه بندېږي بس ناسم بټن یې کار نه کوي بیا یو 15 کسان ریپورټونه وږي چې بند شي علي نو ورسره ملګري شي انا زر کوه وایي دا څوک ده ملګری ابو معراج وایي مایک ته خلاص کړه ابو معراج یې مایک د خلاص کړه بس مخه دی ښه ملک صاحب رب مو سر لوړي کړه خدای جل وعلا مو قدرمن او عزتمن کړه رب جل وعلا دې تاسو زړه درته خوشاله کړي همت یو د مایک بند کړه یو د مایک بند کړه لکه بای نوبت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کاری محترم صاحب استاد چې څومره مرګري دي مودریټران الله د جنتونه ورکړي الله د خوشاله بل لري ماشاءالله تاسو سره هر وخت کومک کوي او ماشاءالله تاسو سره شانه بشانه ولر دي او الله پاک ته کاری صاحب له عمر درکړي والله راته ژوند لره یو سوال لرم یو سوال د موقع په مناسبت سره د وخت مناسبت سره یو سوال دی چې یو پیچیده سوال دی خو امید لرم چې تاسو د نن سبا مطلب چې کوم مفتیان هغه مطلب دی چې تاسو فتوا هم لګولی شو تاسو هر یو کار کولی شو چې موږ مسلمانان لپاره فایده هم لري او هر یو کار وي یو سوال کاري صاحب دی زه په خپله په کوم باندې افریده یم زه په خپله دې ټیم کې چې کوم دی په فرانس کې یم نه سوال داسې یو سیاسي سوال هم دی خو زه خیر یو وضاحت تاسو نه غواړم د اسلام په رڼا سره او د حدیث او د قرآن په رڼا سره دې وخت کې ما په خپله 4-5 کسان ماماګانو زمان چې کوم دی په دې ټیم کې ژوبل شول د افغانستان د خوا نه صحیح ده دا یو د شی چې کوم شروع دی دا چې کوم زه دا تسلیموم چې د ټول د امریکې او د کفار یو سازش ته یو هغه شروع دی اوس کاری سه مونږ په دا ټیم کې کشمکش کیو
چې یا کوز خلک مونږ رونه دي پښتانه دي د مونږ وینه د مونږ مینه ده او دې له طرف پښتانه مو مسلمانان دې جواب اوس خلاصه درکړم چې نور تفصیل ته ضرورت نه زه خلاصه جواب درکړم ګوري هم د پاکستان ملت ته هم د افغانستان ملت ته الحمدلله د پاکستان ملت مسلمان ملت ته د افغانستان ملت مسلمان ملت ته بیا د خیبر پښتونخوا هغه خو خپل وجود او خپل زړه ده په دې خبره باندې یو ځان باید څوک خفم نسی په دې کې شک نشته د پاکستان په حکومت کې یو کړی ده او دغه کړی قصدن غواړي چې پښتانه وزوروي او مسلمانان وزوروي چې په خپل د پاکستان مسلمانان تر دې دوس پنګوجنی راغلي دي او دا ان شاء الله کدوې کله وخت انصاف وکړي په دې خبره باندې بدوي د پاکستان ک علما دي تر دې دوس پنګو دي جنې کړي پاکستان پښتانه دي تر دې دوس پنګو دي کړي پاکستان هر مؤمن مسلمان والله تاسو د دې پنجابیانو ویډیوګانې وګورئ د پنجاب د مسلمانانو تر دې دوس پنګوچې راغلي دي الله دې دغه ظالمانو ته هدایت وکړي چې ټول ملتونه ونه ځوروي د تاسو که څوک شهیدان سوي دي الله دې دغه شهادت قبول کړي په جنگ کې خو نو دا نه راځي چې ته به نه شهید کېږي او د ما به په سلګونو په لسګونو ماشومان او زنانه شهیدانې کېږي اله العالمین دې په دواړو طرفونو په مؤمنانو مسلمانانو رحم وکړي الله جل وعلا د حفاظت وکړي الله دې د دوی د وینو د دوی د بچو د دوی د کورونو حفاظت وکړي خو دغه کار چې څوک د کوپارو د يهودو نصاراو په خوخه باندې پر مخ باندې وړي دا خاص خلق دي دا خاص خلق دي او په پوج کې دنه نه دي الله دې دغه ظالمانو ته هدایت وکړي که هدایت نه وي الله جل وعلا دې ټول مؤمنان مسلمانان له دوی نه خلاص کړي الله دې ټول پوری افغانستان د سي تاریخ نه لري چې هغه خدای مکړه لچا سره دې دوکه کړي لچا سره دې خیانت کړي بیا امارت خو دا وسنۍ حکومت باور وسه یعنی دومره احترام سي د پاکستان مسلمانانو ته لري هر مؤمن مسلمان ګوري د ایمان په صفت دلته خو خبره ده چې د کلیسا د مزورانو دی خبرو ته بنه ګورو الحمدلله څومره سي د پاکستان ملت مسلمان د غیرت لري همت لري شفقت لري مهرباني لري لکه د افغانستان ملت ماته والله کدي دواړو فرق وي دا ایمانی خبره درته کوم ایمانی خبره درته کوم به لدی سي خلق بیا پر پړی پسې جوړ کړی یو خبر او بل خبر لکه څومره سي خپل ملت را تقدرمند څومره سي په خپل ملت باندې خوشالیان ملوريږي د غمره می په د خیبر پښتونخوا په مسلمانانو باندې د غمره می په د پاکستان په ملت باندې په خدای قسم خوا بدی لیکن خبره دلته د ظالمانو ده خبره دلته د اغه سیاست مدارانو ده چې په سیاست کې ناکام سوي دي ذلیل سوي دي خپل ملتونه تبا کړی دي بیا دغه ناکامي د پټېدلو لپاره یو ځای بل ځای ته لاس غورځوي او د پردیو د کوپارو په اشارو باندې کارونه کوي او د پردیو کوپارو خبرې پر مخ باندې وړي دغه سي خلقو ته د رب هدایت وکړي که هدایت نه وي اله العالمین دي ټول اسلامي نړۍ له داسې ظالمانو جابرانو نه خلاص کړي امين الله مملس الله جل وعلا مو قدرمن سر لوړي کړي همت صاحب مایک موس خلاص کې اوس وای پښتنو مایک د خلاص کړه همت صاحب همت یې کنه نشته د زور کې لرشي ادي سه نور څوک راوخیږو که کله سوي به می یو د سي 15 دقیقې وخت لرم ته ملګری مجلس را سره کې د دلته خپل ملګری راځي دوستان راځي لدی سره بلی مجلس وکړو خبري به ور سره وکړو الله دې په ټولو مؤمنانو مسلمانانو رحم وکړي ګوري د روزي مبارکه میاسته ده امام یو خبره درته کوم دی رب دې پاره درته کوم او دا واوري ټول مؤمنان دي هر ځای مؤمن مسلمان دي هر ځای مؤمن مسلمان والله العظیم په دې زړه کې مینه او محبت تر سره لرم نفرت ملت روس لا چا سره نه کړی نه ولاکه وکړم خو یو خبره درته کوم امام احمد ابن حنبل رحمه الله باندې سخت ډیر ظلمونه وسول چا پښتنه ځینی وکړه وای کدی په ځوان کې دی یو دعا الله قبول کړي چاته به کوي وای دی وخت حکمران ته به کوي سي رب العالمین دغه دی وخت حکمران باچا یا رب العالمین اصلاح کړي که اصلاح نیوي رب هلاک کړي نو چا پښتنه ځینی وکړه سی ولی وای که ځان ته وکړم خو زه به ځان ته ګټه ورسوم او که دی وخت حکمران ته وکړم هغه دی ټولو خلق